انجونې چې کله انزال ته رسیږي یا انزال کیږي نو کوم حرکات کوي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامع مو برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د نجونو د انزالېدو په وخت کې کوم کار کوي یا څه حس کوي؟ ښځینه انزال یوه په زړه پورې بحث دی. په دې هکله معلومات د نارینه‌و د زیاتې علاقې وړ دي. انزال د جنسي پارېدنې او خوند اوج دی. مخکې له دې څخه چې د نجونو انزال شي باید څو دقیقې پرله پسې ډول د جنسي اړیکې یو شدید خوند واخلو تر څو دې مرحلې ته ورسېږو. کله چې نجونې انزال ته رسېږي بیا یې واجباً یا واجینه او رحم دواړه د یو ډول بې کنټروله لړزو سره مخ کېږي. په دې وخت کې د دوی د شرمګاه عضلات په ډېر شدید ډول سره لړزېږي او لړزش ته ورته حرکت کوي. مخکې له دې چې یو مېرمنې یا د یوې ښځې انزال ته ورسېږي نو د شرمګاه په پورتنۍ برخه کې یې واقعاً کلتروس کلک کېږي. د دې ترڅنګ یې په واجینه کې د ښویو اوبو تولید زیاتېږي او دا د نارینه‌و سره مرسته کوي چې راحت دخول ترسره کړي. د انزال په وخت کې د مېرمنو د نفس اخیستل چټکېږي، د زړه ضربان یې لوړېږي، د وینې فشار یې لوړېږي، د سترګو مرغوړي یې یا منځ ته ځي یا هم لوېږي. د عضلاتو حرکت یې دومره چټکېږي چې پخپله ځان نشي کنټرول کولی. کله چې ښځه انزال ته رانږدې شي یا هم ورنږدې شي یا انزال کېږي نو دغه درې نښې هم په بدن کې پیدا کېږي. لومړی، د سترګو سپینې غټېږي او په سپینو کې توب زیاتېږي. دوهم، په سترګو کې سپین چې کوم دي په هغو کې سرې لیکې را زیاتېږي. دریم، د سینو سرونه یې پړسېږي او کلکېږي. دغه درې نښې دي چې د ښځې په بدن کې را پیدا کېږي او تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره مېرمن هم انزال کړئ. د دې نه مخکې چې تاسو خپل ذکر شرمګاه ته ور داخل کړئ او تاسو ځان انزال کړئ نو د دې مخکې تاسو باید مېرمنه هم وګورئ چې آیا ګرمه ده که نه ده. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.